که په زړه باندې پرخرې ګرځومه خو په شونډو کې سندرې ګرځومه او ما ته ټول خلک هوښیار وایي جانانه په مزغو کې ستا خبرې ګرځومه زه د غره یم تالاشي کو اخلې واخله په جیبونو کې ګورګرې ګرځومه. سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده غزل زار او زه یم غازي نادان. قدرمنو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې زلمی لیکوال شرکت کوي چې ډېر ښه شعر لیکي، ډېر ښه فکر یې دی، د پښتو ژبې او ادب دپاره کار او زیار د خپل ژوند مهمه حصه ګڼي. د امن په راوستو کې د داسې زلمو شاعرانو لیکوالانو ډېر لوی لاس دی. د خپل وطن دپاره بلا هلې ځلې کړي دي. ښاغلی خلیل عثمان خیل سره نن مېلمه دی. خلیل صاحب په دې خپله خپرونه کې ته ډېر راغلی وې. ډېره زیاته مننه کوم غازي نادان صاحب، تا ته هم د ټول پړانغار د سایډه په خیرالي او ستړي مشي وایم. سترګې په لار یو درته هر کله راشي، خوشحالېږو چې ستاسو غونته کې ملګري راځي، دغه خپل قیمتي وخت د پښتو ژبې دپاره وباسي، بیا راشي دې طرفونو ته. نو خوشحاله شو، الله م راته تل ژوندي لره. یو وخت داسې و چې زموږ ملاقات شوی و، نو هغه ټایم کې تاسو سره شعرونه نه و، یا به ده وویل چې شاعرۍ په دغه کې مقدم نه وي ښودی، خو نن تاسو ډېره شاعري کړې ده. څومره شاعري به م کړې و؟ کم وخت نه م پې شروع وکړه؟ نادان صاحب داسې ده چې تقریبا بالکل هغه وخت ما ته داسې ودرېد لکه دا مخې ته یو تصویر راته شو هغه وخت کله چې مې ستاسو باندې سترګې ولګېدې. نو 2019 کې مطلب د ادب دنیا ته داسې لږ ډېر راغلی اوس الحمدلله تر خپله وسه پورې لیکل هم کړي دي او لګیا وي، بس تر څو پورې چې رانه الله تعالی اخیستل نو بس لیکو به. صحیح ده. داسې څوک شاعر استاد ګڼئ خپل چې هغه ته ښودلي کړي؟ بالکل. او ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه. بس ودان لالا چې کوم دی زما فیورټ استاد دی، مشر مې دی، زده کړه دې کوو. شاهد لالا شو، دغه ټول استادان چې کوم مشران دي نو خپل استادان یې ګڼو او زده کړه دې کوو. ادبي ټولنو کې ناستې کېږي؟ بالکل. داسې ده چې زموږ خپله دلته کې عثمان خیل ادبي ستوري، عثمان خیل ادبي کاروان دغه ټولنو کې کینو بس تر خپل وسه پورې. زه وایم چې د ملګرو ته یو کلام وي ډېر مزه به وکړي، ډېر ښه ماحول دی، غرونه دي غیر چاپېره. نو زیاته مننه کوم. بالکل ماحول ډېر برابر دی. دا غزل چې که په زړه باندې پرخرې ګرځومه خو په شونډو کې سندرې ګرځومه او ما ته ټول خلک هوښیار وایي جانانه په مزغو کې ستا خبرې ګرځومه زه د غره یم تالاشي کو اخلې واخله په جیبونو کې ګورګرې ګرځومه چې په غاړه مې لینده نشته نو ګوره په اوږو باندې کوترې ګرځومه د یو چا د ښایستونو په کوڅو کې خپلې خیلې مرورې ګرځومه او د خلیل د غزلونو په ګاوڼ کې تک کې زیړې مازیګرې ګرځومه. دغه غزل چې یو وخت په داسې راشي په بیا بیا ارمان به وکړي، یو وخت په داسې راشي د یو چا ارمان به وکړي، یو وخت په داسې راشي په تیارو کې به د ژوند وي، یو وخت په داسې راشي د رڼا ارمان به وکړي، یو وخت په داسې راشي چې هزار به درپسې وي، یو وخت په داسې راشي د دعا ارمان به وکړي، او یو وخت په داسې راشي چې ټول خلک به پردي شي، یو وخت په داسې راشي چې زما ارمان به وکړي، یو وخت په داسې راشي چې خلیل حیران به غواړي، یو وخت په داسې راشي چې اشنا ارمان به وکړي. نادان صاحب وایي که پاتې کېږمه کمرمه یاره خو زه به زړه درپسې خورمه یاره او په خپل پولۍ پولۍ زړه نه ومه خو ستا په واده کې ګډېدمه یاره په ما پسې څوک را روان نه و نو زه به چاته ودرېدمه یاره زما د سترګو سره مینه کوه بې وفا کېږي به نه مه یاره او تا ته چې وګورم ووایمه خلیله یې په نصیب کمه یاره. نادان صاحب وایي چې حالاتو کې راګیر شومه جانانه نو د ټولو خلکو خیر شومه جانانه ما لیدې په دروازه کې وې ولاړه خو بس غلی درنه تېر شومه جانانه چې امکان د وچېدو یې بیخي نه و زه ورګټ په داسې نیر شومه جانانه چې یاري مې د غزل سره شروع کړه یو خلیلو مخو ډېر شومه جانانه. ډېره مننه. زما د زړه او د ارمان خبره ولې نه اورې کونی که څه چل دی قربان خبره ولې نه اورې درته په بکس کې نارې وکړي ته اورې که نه درپسې جاړې د پیزوان خبره ولې نه اورې زه درته وایم د نخرو بندوبست پکار دی عمرې له څه پسې زیخان خبره ولې نه اورې د دې یتیمې چې واده وشو نو کونډه دې کړه جنګ کې مودام کېږي تاوان خبره ولې نه اورې خلیل دا به دې په نیمه لار کې پرېږدي ګورې د خپل ضمیر او د خپل ځان خبره ولې نه اورې.
او د ارمانونو سره ژوند تیروم لکه ګلونو سره ژوند تیروم زړه مې پتا پسې پرخر دی د پرخرونو سره ژوند تیروم بابا پیسې چې مې د سر اخیستې د پیغورونو سره ژوند تیروم بابا پیسې چې مې د سر اخیستې د پیغورونو سره ژوند تیروم او خلیل ته وایي چې خیرې دې نه کوي ښه د ظلمونو سره ژوند تیروم. ډېر ښه خلیل صاحب، ډېره مهرباني. څه پیغام لري ولس ته؟ ډېره زیاته مننه کوم. دغه زمونږ په دې علاقه باندې چې کوم دغه د بې اتفاقۍ دغه باد راولوتی دی، نو زه د خپلو پښتنو ورونو ته وایم چې دغې ته یو موټی شئ، یو ډال شئ، ورته د دغې وخت د دغې باد مقابله وکړئ، ځکه چې را روان داسې وخت دی چې پښتون جړېږي هم او جړېدلی هم دی. کو یو نه شو نو دا به تر اخره پورې دغسې جړېږي. ډېره مهرباني، ډېره مننه. قدرمنو، خلیل عثمان خیل را سره تاسو واورېدو. ډېر ښایسته کلامونه په اخره کې د پښتونولۍ او د ورورولۍ د مینې او د امن پیغام. زما یقین دی چې ستاسو به خوښ شوی. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.